ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني باید څه وخت او څنګه هیواد ته راستون شي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب کابل ته د نوموړي بیرته ستنېدو اوازې په اړه خبرونه خپاره کړي دي. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي د ټولو افغانانو لپاره پر یو داسې تلپاتې سولې باور لري او ورته ژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پښو لاندې نه شي. د خرابات ټي وي چینل درلودونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. جمهور رئیس غني اوس هم د ولس د خیر لپاره د داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. محب داسې مهال کابل ته د غني ستنېدو اوازې رد کړي چې وړاندې د پخواني جمهور رئیس ورور حشمت غني احمدزي په یوه مرکه کې ویلي وو چې افغانستان ته د غني ستنېدو په اړه خبرې روانې دي. د راپورونو په اساس حشمت غني په دې وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې له غني سره کتلي او تر هغه وروسته یې دا څرګندونې کړې دي. نوموړي ویلي وو که افغانستان ته د اشرف غني ستنېده ګټور تمامیږي، نوموړی د ستنېدو په برخه کې هڅو ته چمتو دی. له ځینو کړیو د سره د اشرف غني پر ستنېدو خبرې روانې دي. زه په خپله دا موضوع پر مخ وړم. بل لور د چارو شنونکی ډاکټر معین ګل مسمنګني هیواد ته د پخواني جمهور رئیس اشرف غني راستنېدنه یو پیچلې مسله بولي او وایي د داسې چارو شنونکی امین الله احساس بیا د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني راستنېدنه لا هم یو سرسنیزه اوازه بولي، خو زیاتوي د افغانستان سیاسي وضعیت ته به کومه ګټه ونه رسوي. د ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني به افغانستان ولس ته هېڅ ګټه د دې نه وروسته ور ونه رسېږي. هسې هم افغان ولس ډېر دې ته به خوشحاله شي چې افغان اشرف غني به بېرته هېواد ته راشي، خو هېڅ ګټه به نه لري. د خرابات ټي وي چینل درلودونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. الله په امان، تر بیا ښې چارې.